خدایه ته یو بل زیم او دا جهان دی نور څه نشته خدایه ته یو بل زیم دا جهان دی نور څه نشته توره شپه توره شپه هی توره شپه سپوږمۍ او ستوري د اسمان دی نور څه نشته خدایه ته او بل زیم او دا جهان دی نور څه نشته. ډېر الله من کوم شعر دی پکې نو عشق بلا د توره شپه ده هم په ورځ د لمر په شانې عشق بلا د توره شپه ده هم په ورځ د لمر په شانې هم په ورځ د لمر په شانې نو زړه چاودونکی یو احساس دی وای زړه چاودونکی یو احساس دی هم درمان دی نور څه نشته هی توره شپه هی توره شپه توره شپه سپوږمۍ او ستوري د اسمان دی نور څه نشته خدایه ته یو بل زیم دا جهان دی نور څه نشته. ژونده دا په کومه لار روان شومه وښیه په سود او که په زیان شومه او ځان ته چې د ځان نوم ورکوی نشم ځان ته چې د ځان نوم ورکوی نشوم پوه شوم له نظر د خپل جانان شومه او ژوند مې د جانان د نوم نظر کړلو ژوند مې د جانان د نوم نظر کړلو یار د ژوند ټپه زه یا قربان شومه او غلی ارمان ته غوږ کې ووې بیا غلی ارمان ته غوږ کې ووې بیا زه ارمانه زه د ارمان شومه. ګرانو کتونکو مینوالو د اختر مبارکي ستړي ماشي نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. اریان داور یم او خپرونه د هنداره نن د هندارې په سکرین چې تاسو زما په خوا کې کوم شخصیت ګورئ هغه به په دویم ځل تاسو وینئ راغلی یو اسف رضا ارمان ته د سره په دویم ځل باندې بیا یو نستې مې را جوړ کړی دی او په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام کې په دویم ځل ارمان صاحب تاسو ته مینه هرکلی او د اختر مبارکي وایم. ډېره مهرباني ډېره مننه چې مونږ بیا راغلو پروګرام ته بس ستاسو مطلب زمونږ د خیال ساتلو خبره وه او مهرباني چې تاسو مونږ راوختلو پروګرام ته ډېره مهرباني. ډېره مننه ارمان صاحب ما ته په واتساپ باندې په مسنجر باندې بلها ملګرو بلها کتونکو مینوالو دا بار بار خواست کولو چې آیا تاسو لاړ شئ او د ارمان سره یو بل پروګرام هم وکئ نو په دې خاطر نن زه راغلی یم او تاسو خواته راغلی یم او دویمه خپرونه تاسو سره کوم تاسو به زموږ مینوالو ته څه ویل غواړئ؟ بس د ټولو مینوالو تقریبا مونږ د زړه د تل نه خبره ده چې احترام کوو او زمونږ سره د مینې مطلب دا خبره او دا مطلب یو شانت انتها ده که نه مونږ دومره خلک نه یو چې مونږ ته څوک مطلب دومره قدر او احترام راکړي بس د زړه نه سوځي که نه نو هغې په بل زړه باندې کښېني نو تقریبا قدر خو به کېږي خو مونږ د دوی ډېر قدر کوو چې دوی مونږ ته دومره مینه راکړه. ډېره مننه او ټولو مینوالو ته زما له طرف نه د اختر مبارکي اختر دې په خوشحالۍ تېر شي او خدای دې تقریبا هره ورځ دوی اختر کړي. مننه ډېره مهرباني د ټولو نه. مننه ارمان صاحب ټیم دې زیات نه اخلم را به شو د غزل طرف ته زموږ مینوالو ته خپل غزل کا ډالۍ کړل نو دا به ډېره ښه وي. بس تقریبا غزل خو ما راوړی دي او زما سره دې زړه غزل دی او څه لږ نوي څه دي پکې که نه زما د تصوف د فیلډ څه یو داسې غزل شانتې و ما تقریبا چې هغې کې کومه ګوتوالې ده لږ هغه شان دی سنت هم شانتې دي تاسو پوښتنه هم کړې ده چې تاسو نظم لیکلی که نه یا به دې ته مونږ نظم نما غزل ویل شو مطلب دې ته ویلی شو یا به تقریبا مونږ غزل نما نظم ورته وایو خو بس یو شی دی که نه شعر دی وایي چې ژونده سفر دې څومره ستړی دی تمام به نه شي ژونده سفر دې څومره ستړی دی تمام به نه شي او رقیب لا هغسې امام دی خو امام به نه شي
ژوند سفر دې څومره ستړی دی تمام بنشي او رقیب لا هغه سه امام دی خو امام بنشي او ما ته پیغور کړي چې دروغ دی یو تر بل رښتیا ما ته پیغور کړي چې دروغ دی یو تر بل رښتیا او دروغ د زهر وګټ دی ډک د مې جام بنشي ما ته پیغور کړي چې دروغ دی یو تر بل رښتیا او دروغ د زهر وګټ دی ډک د مې جام بنشي او درنا زوی تل د سبا د ګټلار ګوري درنا زوی تل د سبا د ګټلار ګوري او بیا به سبا شي او ما خام بنشي او اختیار چې جوش واخلي سنم قهار پیدا کړي اختیار چې جوش واخلي سنم قهار پیدا کړي او د رقیب کور بشي والله د لیلا بام بنشي او مخکې پکې زوزاسي شعرونه دی وایي چې اول شعر دی وایي چې حسن وي فطرت د الفت کورا حسن وی فطرت د الفت کورا او حسن به خدای شي سره عام بشي خو عام بنشي او ګامونه اخله خو د ګام سره ګړنګ ته ګوره ګامونه اخله خو د ګام سره ګړنګ ته ګوره او که هر یو ګام ګړنګ پاتې یو ګام بنشي او خانقاه د فکر د ازر د بوتو بیا ډکه ده خانقاه د فکر د ازر د بوتو بیا ډکه ده او خلیل براشي بیا د بوتو اهتمام بنشي او هر چا د خپل برخې ځان د کام په نوم ځان کړو هر چا د خپل برخې ځان د کام په نوم ځان کړو پښتون لګیا د سر خوړلې چرته کام بنشي او اخیری شعر یې شرمانه پرېږده د سر د خلاصولو نه دی ارمانه پرېږده د سر د خلاصولو نه دی او کوینه ورکې د زړګي جام ته پام بنشي او ژوند د سفر د څومره ستړی دی تمام بنشي او رقیب له هغه سه امام دی خو امام بنشي ډېر ښکلی نور هم څه درنه شته را سره شته دي او ما سره موبایل کې دي تقریبا بس روا به خلو زما سره داسې نظم شانت وو نو ما ورکړو جدایي کنه ما تقریبا 2017 کې لیکلو 2018 کال کې موږ ټیم بنو کې تقریبا نو زما سره دی شعر دی وړمبنه شعر دی کنه چې ستا جدایي رانه دنیا واخسته ستا جدایي رانه دنیا واخسته او د اسرائیل خو ما نه سا واخسته ستا جدایي رانه دنیا واخسته او د اسرائیل خو ما نه سا واخسته وخت دورانو چې بچو مونږه وخت دورانو چې بچو مونږه او سغلاړه بل چا واخسته وخت دورانو چې بچو مونږه او سغلاړه بل چا واخسته او ما په د ټول عمر سودا کړې و ما په د ټول عمر سودا کړې و هغه د ټول عمر سودا واخسته او تا یادېږم کده هیر یما تا ته یادېږم کده هیر یما ما دې د سرو شونډو مسکا واخسته دا بیا تا ته یادېږم کده هیر یما او ما دې د سرو شونډو مسکا واخسته او په تصور کې د آشنا یم تصور کې د آشنا یم لږ د لیدو څه فاصله واخسته او بیا ورته وایي چې راته یادېږي ګرانه هیر مې نه راته یادېږي ګرانه هیر مې نه بس لږ مې لږ شانې دما واخسته او د دې فنکار وخت داسې ډرمه کړم دې فنکار وخت داسې ډرمه کړم ما هم په لاس کې آینه واخسته او قسم په خدای چې رانه نه هېرېږي د انتظار څه عجیبه واخسته او نه کلاریږي دا مدام جړېږي دا مدام جړېږي زړګي مې هم بدا بلا واخسته او نه جاړم بس هسې غونتې نه جاړم بس هسې غونتې ما څه د ځان سره ګیلا واخسته او بس انتظار دی او شیبې یادېږي انتظار دی او شیبې یادېږي خدای به مو خیر کړي چې ما دا واخسته او په خدای قسم چې بېلتا مرم هم نه چې بېلتا مرم هم نه او دې خوی مې څه بده بلا واخسته او ستا تصور دی بس خوشحال یم زه تصور دی بس خوشحال یم زه زړګي مې بس دا فیصله واخسته او ستا غره عشق مزاج حسن ما هم د ځان سره سلا واخسته او دا ته چې نه وې نو دا زه د کموم نو دا زه د کموم اوس مې زړګي لږ ته سلا واخسته او جانان جانانی خوش مزاج حسن
خوش مزاجه حسن اوس مې زړګي لږه برېښنا واخیسته او خیر دی وي خیر دی خفه کېږو به نه خیر دی خفه کېږو به نه د ژوند کتاب نه مې صفا واخیسته ستا جدایي رانه دنیا واخیسته او د اسرائیل خو مانه سا واخیسته نو دا نظم را سره ما سره یې ښې او شته راوړو لاړ به شو پکې که نه ارشاد یو غزل شانته دی هغه ډاکټر اعظم صاحب لیکلی و چې ښه ده چې نشته د اشنا د مینې شور نشته او پرېږده یادونه اوس مې د زړه زور نشته ما څه لیکلی و هغه ټایم کې چې زه کله سکول کې ما ټیچینګ کولو نو په هغې ټایم کې ما دا غزل لیکلی و ډېر خوند یې راکړی و ما ته شعر دی وایي چې ښه ده چې شته دی د اشنا د مینې شور شته دی ښه ده چې شته دی د اشنا د مینې شور شته دی او د زړه حجره کې مې لا هغه ټنګ ټکور شته دی ښه ده چې شته دی د اشنا د مینې شور شته دی د زړه حجره کې مې لا هغه ټنګ ټکور شته دی او دا دینداري زهد و تقوا او دغه پرده سمانه دا دینداري زهد و تقوا دغه پرده سمانه پرېږده زړګیه مړه تا ته څه پیغور شته دی دا دینداري زهد و تقوا دغه پرده سمانه پرېږده زړګیه مړه تا ته څه پیغور شته دی او د دنیاګۍ د احسانونو هیڅ یو پور نه منم د دنیاګۍ د احسانونو هیڅ یو پور نه منم حسن پرست یم ستا سرو شونډو په ما پور شته دی او بل شعر دی چې د محبت اور مې د وینې په اسرا بلوم د محبت اور مې د وینې په اسرا بلوم لا خو زړګي کې مې لګیا د مینې اور شته دی د محبت اور مې د وینې په اسرا بلوم لا خو لګیا دی زړګي کې مې لګیا د مینې اور شته دی او چاوي چې دغه سي به دره به د یاره به وي چاوي چې دغه سي به دره به د یاره به وي او راشه درګیا د ارمان زر کې د کور شته دی او یو بل شعر پکې پاتې شول مکتمه پکې اول ویلا شی چې د چا باورې د چانه د خپل زړګي ومنه د چا باورې د چانه د خپل زړګي ومنه دا خو دنیا ده دلته سپین شته دی هم تور شته دی او چاوي چې دغه سی به دره به د یاره به وي او راشه زړګي د ارمان زر کې د کور شته دی کنه دا غزل وو خدای جشته د آشنا د مینې شور شته د زړه حجر کې ملا هغه ټنګ ټکور شته واه ډیره مننه ارمان صاحب اوله مرکه چې ما تا سره کړې و نو تا پاغه کې دوه غزل مونږ سره ویلی وو خدا ور ملګری ما ته ویلی وی چې په دوی غزلو باندې به چیرې نوم پرېږدې دا ور به غزل را سره شریک کوي چې د ملګرو تند خړو مننه دوی نه مطلب دونه قدر دا غای کولو ما تقریبا ما سره خبره ډیره وي ما زړه غوښتله چې ما مطلب زه دوی ته خبره دغه وکم کنه شیرونه هغه ټیم کې دا د خبره وا چې ما ته تقریبا دا غموس چې ما راغستلې دي نو مخکې راته یاد اوس چې بیا تقریبا لیکلې ګورم نو بیا راته یاد شي خو بهرحال کوشش به وکړو چې ما سره غستې دي او څو راوړي بیا به کوشش وکړو کنه دوی ته مونږ وړاندې کو نو یو نظم دی وړو کې شانته بچیانو ته ما ترانه لیکلې و تقریبا سو نو مې د آدم دنیا کنه عنوان دې د آدم دنیا او غزل دې نظم دې بس هغه شی دی چې څه شور دې سفر یاد دې سماتم پکې اوسېږي څه شور دې سفر یاد دې سماتم پکې اوسېږي او دا هغه دنیا نه د چا دم پکې اوسېږي او زما د زړه درزا د ساز او شرنګ په نوم ژوند دی زما د زړه درزا د ساز او شوا دا اوس چې پکې سانشته سغم پکې اوسېږي او دا هغه دنیا نه د شادم پکې اوسېږي او یوسف د بازار کړو منصور کړو پدار یوسف د بازار کړو منصور کړو پدار او پزان مینا ډیر په جانان کم پکې اوسېږي او سندره بس د شونډو پارمان شونډې به حصہ کنه سندره بس د شونډو پارمان شونډې به حصہ نشور د پانځه پښتانه زیرو بم پکې اوسېږي او ارمان دا کی سره تصورانه غوندې ښکاری ارمان دا کی سره تصورانه غوندې ښکاری او پسترګو کې دی وینه مچنم پکې اوسېږي او سشور د سفر یاد د سماتم پکې اوسېږي او دا هغه دنیا نه ده چې ادم پکې اوسېږي کنه او دا بچیانو ته ترانه مالی کله ولګو خو بس پاغه باندې مونږ بیا لاړ نړلو صدا سي ترتیبونه چې مونږه غیته مطلب وړاندې کړو خو خیر بهر حال کنه غنی بابا پر بارا کې ما یو غزل لیکلو غنی خان بابا پر یو چې د غزل وړاندې خوب کنه نو غنی بابا دا سوچ هغه پرمان کیو خوب کیو
کنه خو بس ما لږه وړه شانتي وډلې کړې ده که چېرته څه د اورېدلو وړي وایي چې څه دي پکې وي چې ورک چېرته په خوب کې یو ژوندی سړی مې ولیدو. ورک چېرته په خوب کې ورک چېرته په خوب کې یو ژوندی سړی مې ولیدو او ژوند یې د ټول عمر د ارمان په نوم لیکلی و. او ما چې د خپل رب نه د تقدیر پوښتنه وکړله نو نوم د ژوندانه مې د جانان په نوم لیکلی و. ډېر الله. ورک چېرته په خوب کې یو ژوندی سړی مې ولیدو نوم یې د ټول ژوند یې د ټول عمر د ارمان په نوم لیکلی و. او ما چې د خپل رب نه د تقدیر پوښتنه وکړله نوم د ژوندانه مې د جانان په نوم لیکلی و. او ژوند سره مې لوبه وکړه مرګ شوم آزاد شوم. ژوند سره مې لوبه وکړه مرګ شوم آزاد شوم او سود د ژوندانه مې د تاوان په نوم لیکلی و. او ما چې حسن ولیدو نو سر په سجده پرېوتم. ما چې حسن ولیدو نو سر په سجده پرېوتم او دغه لیونتوب مې د ګریوان په نوم لیکلی و. او پرېږده ای ناصحه دین مان زما جانان زما. پرېږده ای ناصحه دین مان زما جانان زما او ما د بندګۍ خط د جانان په نوم لیکلی و. که اشاره څومره ما په ځان کې دا راوستي خو مطلب غني بابا چې کوم څه و که نه نو ما ډالۍ کړی ته ده که نه. او بس دا څلور شعر تقریبا داسې یا نظم شمېر که یا غزل شمېر که یا یو څو خبرې شمېر که خو خوږې خبرې ما ورته ډالۍ کولې که نه نو دا زما په زړه ارمان و ما وی چې هغې ته زه څه ووایم که نه. او دا شعر سره او بل طرف ته بلاړ شو داسې. تاسو په بله په خپرونه کې ما تاسو نه پوښتنه کړې وه چې ستاسو د اردو شاعري هم شته دی. تاسو جواب راکړی و چې او د اردو شاعري کوو نو د اردو غزل وي در سره که مو را سره شریک کړو بل هغه خوند به وکړي. اب زه راواخلم هغه ما سره شته دي که نه. اردو څه غزل دی وایي چې हर दौर में दुनिया हुई है मेरे मुखालिफ. हर दौर में दुनिया हुई है मेरे मुखालिफ पर मैं कहीं झुका नहीं दुनिया के हक में हूँ. शेर दे. हर दौर में दुनिया हुई है मेरे मुखालिफ पर मैं कहीं झुका नहीं दुनिया के हक में हूँ. हर दौर में दुनिया हुई है मेरे मुखालिफ पर मैं कहीं झुका नहीं दुनिया के हक में हूँ. औसाफ ज़िंदगी से मुजस्सिम नहीं हो तुम. औसाफ ज़िंदगी से मुजस्सिम नहीं हो तुम. मैं हक में हूँ तो मैं किसी जिंदा के हक में हूँ. और रिंदों ने बनाया है मुझे शेख ने पाला. रिंदों ने बनाया है मुझे शेख ने पाला तेरी तरह मैं क्या किसी मुला के हक में हूँ. और रिंदों ने बनाया है मुझे शेख ने पाला तेरी तरह मैं क्या किसी मुला के हक में हूँ. बल शेर दे वही चे ना हक से इस शहर में इंसान थे लेकिन तश लिबास तक. ये द पश्तो टके माँ पे इस्तेमाल करे तो पश्तो वाला टके तश सिर्फ का ना. इस शहर में इंसान थे लेकिन तश लिबास तक. पूछा तो कह दिया इंसानों माँ के हक में हूँ. सितम है ज़माने के कम ही नहीं होते. सितम है ज़माने के कम ही नहीं होते तेरी तरह मैं भी किसी रुस्वा के हक में हूँ. और नाहक से कुछ इस हक ने मुझे मार ही डाला. नाहक से कुछ इस हक ने मुझे मार ही डाला. किसको है क्या खबर कि किस अरमा के हक में हूँ. हर दौर में दुनिया हुई है मेरे मुखालिफ पर मैं कहीं झुका नहीं दुनिया के हक में हूँ. तकरीबन यो बलोरा सरा زما د اردو یو غزل کنه. ما وزیرستان خلکو څه لږه ډالۍ یا خبرې کولې کنه چې مطلب هغه به خپل پوه شي چې مونږ تاسو ویلي په دې غزل کې کنه یو څو وایي چې ذرا احساس के दरिया में डूब जाओ तो. ذرا احساس के दरिया में डूब जाओ तो किसी की आस के दरिया में डूब जाओ तो. ज़रा एहसास के दरिया में डूब जाओ तो किसी की आस के दरिया में डूब जाओ तो. किसी को क्या तलाश थी कि उसको कि मिले उसको क्या. किसी को क्या तलाश थी कि मिले उसको क्या किसी के पास के दरिया में डूब जाओ तो. बल शेर दे. तेरे इस शहर में हम क्या फरिश्ते गमगी हैं. तेरे इस शहर में हम क्या फरिश्ते गमगी हैं किसी उदास के दरिया में डूब जाओ तो. वो जो कहते थे कि वो आम सनाकारा है. वो जो कहते थे कि वो आम सनाकारा है ज़रा उस खास के दरिया में डूब जाओ तो.
तख्ता दार पे लटको तो जिंदगी बख्शे, तख्ता दार पे लटको तो जिंदगी बख्शे, जरा इस रास के दरिया में डूब जाओ तो। तेरे अजदाद थे अब तू क्यों ऊंचा रखता है, तेरे अजदाद थे अब तू क्यों ऊंचा रखता है, जरा लिबास के दरिया में डूब जाओ तो, जरा एहसास के दरिया में डूब जाओ तो, किसी की आस के दरिया में डूब जाओ तो. دغه دوا غزل ما تقریبا د اردو راخستی و، مطلب ما ته خوند راکړو، نو ما وی چې دا راواخلا او کنه. مننه، ډیر زبردست خوند یې وکړلو ارمان صاحب. یقینا چې تاسو د پښتو او د اردو شاعرۍ ما سره الفاظ نشته چې زه په هغې باندې ستاسو ستاینه وکړم. ډېر زیات خوند یې راکړو، خو آخري یو زما فرمایش هم دی که تاسو پوره کولی شو، خو ډېر خوند به وکړو. زما فرمایش دی د ترنم، که یو مې په ترنم سره غزل راته ډالۍ کړو نو دا به ډېر خوند وکړي. ترنم ته خو به مونږ لاړ شو، دا څه خبره نه ده، خو تقریبا که چېرته ډېر زور نه راته نو بس صحیح ده، زه به کوشش وکړم. ما یو نظم یا غزل مې لیکلی وم، دغه د خدایه ته یو بل زه یم، دا جهان دی نور څه نشته، او توره شپه سپوږمۍ او ستوري د اسمان دی نور څه نشته که نه. دا ما لیکلی و، او ما دې ته چې کم طرز ورکړی و، هغه د انډیا والا یو سینګر و جگجیت سینګ، هغې غزل و، خو ما ته پته نه وه چې مطلب دا د هغې غزل طرز دی، خو دا طرز ما خپل ورکړو چې کله وروستو ما ته پته ولګېده چې یاره په یو ټایم کې د جگجیت سینګ دا غزل تا اورېدلی و، د هغه غزل طرز هغې ته لاړ شوی دی. نو بیا ما وروستو وویل چې بس دا وشو، نو بس ټیک دی، خیر دی، فرق نه شي. نو چلو کوشش به وکړو، ترنم ته به مونږ راشو که نه. ای خدایا زردر به وای و ډیره کلکلی نشو پکې کولی که نه. چې خدایه ته یو بل زیم او دا جهان دی نور څه نشته، خدایه ته یو بل زیم دا جهان دی نور څه نشته، توره شپه توره شپه هی توره شپه سپوږمۍ او ستوري د اسمان دی نور څه نشته، خدایه ته او بل زیم او دا جهان دی نور څه نشته. ډېر الله من کوم شعر دی پکې، نو عشق بلا د توره شپه ده هم په ورځ د لمر په شانې، عشق بلا د توره شپه ده هم په ورځ د لمر په شانې، هم په ورځ د لمر په شانې. نو زړه چاودونکی یو احساس دی وای، زړه چاودونکی زړه چاودونکی یو احساس دی، هم درمان دی نور څه نشته، هی توره شپه هی توره شپه توره شپه سپوږمۍ او ستوري د اسمان دی نور څه نشته، خدایه ته او بل زیم دا جهان دی نور څه نشته. زبردسته. نو تصویرونه هزار هادي د جهان په مخ به اوسي، لره لره راره راره تصویرونه هزار هادي او د جهان په مخ به اوسي، د جهان په مخ به اوسي، خو په زړه کې یو تصویر مې د جانان دی نور څه نشته، خو په زړه کې یو تصویر مې د جانان دی نور څه نشته، توره شپه سپوږمۍ او ستوري د اسمان دی نور څه نشته، او خدایه ته او بل زیم دا جهان دی نور څه نشته. آخري مقطع ده، ارشاد وایي چې
کاشکې یو ځلې د سوي زړه له حاله خبر شې کاشکې یو ځلې د سوي زړه له حاله خبر شې کاشکې یو ځلې د سوي او زړه له حاله خبر شې زړه له حاله خبر شې نو د ارمان په زړه کې دغه یو ارمان دی نور څه نشته او د ارمان په زړه کې دغه یو ارمان دی نور څه نشته توره شپه توره شپه توره شپه سپوږمۍ او ستوري د اسمان دی نور څه نشته خدایه ته او بل دا جهان او نور څه نشته مننه ډېره مننه ما ډېره کوشش وکړلو کوشش مې وکړو چې مطلب زه تقریبا او بس ښه مننه ډېره مننه ارمان صاحب بلها خوند یې وکړو ترنم او غزل ډېر زبردست ماشاءالله ډېر خوند یې وکړو د پروګرام په دې اخري شیبو کې به زموږ مینوالو ته په دویم ځل تاسو څه پیغام ورکول غواړئ یاره پیغامونه خو موږ تاسو ورکوو به بس سبا کوو نوره خو بس اورېدونکو ته دا پیغام دی هغه یو شعر ماته را یادېږي فیاض عشقي صاحب ویلی دی چې غني خان بابا لیکل څوک دی چې زما رواج ما خپلې مینې نه ډېر لرې ساتي چې د پښتو په تار تړلې مې وزرې ساتي که نه نو هغه زموږ مشران چې کم دی هغه په زړو تارونو باندې تړلي خلک د خدای دپاره سوال دی که نه چې زموږ کشرانو ته زموږ ځوانانو ته دی مطلب د روک ټوک څه خبره نه کوي که نه ځکه چې موږ خپل هم په دې لمحو باندې راتېر شوي یو که نه نو د لیمیټس دننه د حدودو دننه د لاندې که نه ځوانان چې څه هم کوي هغه په خپله ښو په بدو باندې خپل پوهېږي که نه نو دوی دله د وزر ورکړي که نه ځکه چې هغه صاحب شاه صابر ورته وایي چې د خپل اختیار د اسمان سیل صابره خپلې بڼې خپلې وزرې غواړي نو دې خپلو خلکو ته د په خپلو وزرو باندې د مطلب د پرواز کولو د ګرځېدلو اختیار چې ورله ورکړي شي نو دا خو زما که پیغام دی او که سوال یې ګڼي سوال دی مطلب او هغې خلکو ته چې مطلب د دې فیلډ نه خبر نه دي یا د کم د ژوند د خوند نه خبر نه دي هغه د په هغې هر ځای باندې ګوتې نه باسي چې په کوم ځای کې دوی زړه لګېږي که نه نو بس خوند اخلئ او ژوند ته دوام ورکوئ بس مینه به زیاتېږي او ژوند به زیاتېږي بس دغه یو پیغام دی وړوکی شان دی که نه او بس دغه زما ډېره مننه ګرانو مینوالو دا و اسف رضا ارمان صاحب چې دنه مو تاسو ته بلها شاعري هم ریکارډ کړله اوس د پروګرام په دې اخري شیبو کې ما آریان داور ته او شاعر اسف رضا ارمان ته او زموږ ملګري ډاکټر صاحب ته او زما خپل کیمرامین ذکیر داور ته راکړه اجازت تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم د خدای په امان